أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم ترى آیات ندی کتلی الى ربک خپل رب طرف ته کیف مد ظل چې سرنګي د خور کړي د سوري ولو شاء او کچر غختلی لجعله ساکنا نو جوړ کړي به دا سوري ساکن ثم جعلنا الشمس بیا وګرځو موږ په دې سوري باندې ثم جعلنا الشمس بیا وګرځو موږ انور علیه په دې سوري باندې دلیلا دلالت کوونکی ثم قبضناه بیا مونږ راټول کو دي سوري لرا الینا خپل ځان ته قبضا یسیرا په راغونډولو رو سره په لږو لږو راغونډولو سره وهو الذي او الله تبارک وتعالى هغه ذات دی جعل لكم الليل لباسا چې جوړ کړی دا پیدا کړی د ستاسو د پاره یا ګرځولې د شپه ستاسو د پاره لباس والنوم سباتا او خوب ګرځولې دی آرام ذریعہ وجعل النهار او جوړ کړی د ورځ نشورا د راپاسېدلو وهو الذي او الله تبارک وتعالى هغه ذات دی ارسل الرياح چې رالیږي هواګانې بشرا زیری ورکوونکي وي بین یدی رحمته مخکې د رحمت ددنه وانزلنا او نازل کړي دي مونږه من السماء د طرف د اسمان نه ماء طهورا اوبو پاکي لنحيي به د پاره د دې چې ژوندې په دې سره بلدتم میتن ملخار یعنی شاړې ځمکې ونسقيه او اسکو مونږه دا مما د هغه سنا خلقنا چې پیدا کړي دي مونږه انعاما ساروي و اناسيا كثيرا او انسانان ډیر ولقد او خامخا په تحقیق سره صرفناه بینهم او رنگ طریقو سره دا بیان کو د دوی په منځ کې لیذکروا د پاره د دې چې دوی نصیحت قبول کړي فأبى أكثر الناس فاستون منلو أكثر خلقو إلا كفورا سوى ناشكرين ولو شئنا أو كشر مختلفا لبعثنا في كل قرية نخام خالد لبومونغا بهريو كنيكي نذيرا يرونكي فلا تطيع الكافرين فاست خبر ممن كافران وجاهدهم به أو جهاد كواد بيسرا به ديب زريا د قرآن په ذریعہ جهادا کبیرا لوی جهاد وهو الذي او الله تبارک وتعالى هغه ذات دی مرج البحرین چې یوځای کړي دي دوه دریابونه هذا عذب دا یو خوب دی فرات او تند ماتونکي دي وهذا او دبل ملح نمکین دی وجاج او تریخ دی وجعل بينهما او جوړ کړی دا د دې دواړو په منځ کې ګرځولې دا د دې دواړو په منځ کې برزخن یو پرده وحجرا محجورا او بند مضبوط وهو الذي او الله تبارک وتعالى هغه ذات خلق من الماء بشرا چې پیدا کړی دی د اوبونه انسان فجعله نبي جوړ کو دی نسبا خاندان والا وصهرا او سرګنی والا وكان ربك قديرا او دي ربستا لوی قدرت والا ويعبدون من دون الله او دوی عبادت کوي ما سوا د الله تبارک وتعالى ما د هغه چا لا ينفعهم چې نه نفع ورکوي دوی ته ولا يضرهم او نه نقصان ورکوي دوی ته وكان الكافر او دي کافر على ربه په مخالفت د خپل رب کې ظهيرا مدد کوونکی وما أرسلناك أو مونغتني لبني محبوب صلى الله عليه وسلم إلا مبشرا مگر ذير ورکونكي ونذيرا أو يرونكي قل أفرما إيه محبوب صلى الله عليه وسلم ما أسألكم عليه نوارم ستاسونا پدي دين پر رسول باندي من أجر سأجر إلا من شاء مگر دمرا چه سوق اواري ان يتخذ الى ربه سبيلا نوجي اختیار کی دے فل رب طرفتا سبيلا لارا وتوكل او توكل دوا على الحي الذي هغا جلدی باندې لا يموت چې هیڅ کله بنمري وسبح بحمده او تسبيح بیانوا د هغه په حمد باندې وكفى به او کافی دې بذنوب عباده په ګناهونو د بندگانو خپل باندې خبيرا خبردار الذي هو الله خلق السماوات والارض پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکې او ما بینهما
او څه چې د دې دواړو په منځ کې دي فی ستة ایام په شپږو ورځو کې ثم استوى على العرش بیا برابر والی کړی دی په عرش باندې الرحمن بخونکې د دې فاسأل به خبیرا پس پوښتنه وکړه د ده په هکله باندې خبیرا د خبردار نه واذا قیل لهم او هر کله چې ویل شي دوی ته اسجدوا للرحمن سجده وکړئ رحمان ته سجده وکړئ الله ته قالوا نو وایي دوی وما الرحمن او څه دی رحمان انسجد لما تأمرنا آیا موږ سجده وکړو هغه څه ستا چې ته موږ ته حکم کوې وزادهم او زیات شي دوی نفورا له جهته د نفرت نه یعنې دوی نفرت سیوا شي